سلامونه او ښې چارې. نن دم یو ځل بیا په سلري کې ناست یم. مازدیګر وخت دی، ډېره خوندوره نظاره ده، د مرغیو چڼهار دی، سړه هوا ده، خوندورې اوبه دي چې دا موږ ته یو پیغام راکوي چې که موږ د فطرت په کارو کې کار ونه لرو، ونې او ځنګلونه پرې نه کړو او د قدرت کومې ښکلاوې دي دا له منځه یو نه سو، نو دا موږ ته یو داسې ماحول راکوي چې په هغه کې انسان د سکون ساه واخلي، یو ګړی په سکون باندې فکر وکړي، د خپلې ورځې ټوله ستړیا او نور ستړي فکرونه له منځه یوسي. نو دا شی زموږ دپاره ډېر اړین دی چې موږ د خپل وطن په ښکلا کې نور زیاتوب راولو، ونې ولګوو، باغونه ولګوو او شته ونې له منځه یونه سو. علاوه بیا زموږ وطن نور هم ښایسته سي او په ښکلا باندې به سمسور شي. نو موږ له ټولو وطن دوستو پوهانو خلکو څخه دغه هیله ده چې هغه د وطن په ښکلا کې خپله برخه واخلي او دغه پیغام او دا میسج د له موږ سره تر نورو ځایه ورسوي چې موږ د خپل وطن ونې، بوټي، مرغان او نور څلرباله وژغورو. هله به مو وطن د دې جوګه شي چې خلک به د نندارې دپاره دلته په سیل باندې راځي او زموږ وطن به د پوهانو او علمي خلکو د وطن یوه بڼه خپله کړي. مننه.